هلمند کې یو چک ډیم ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیاپوشتي اړوند په کرکان کلي کې یو چک ډیم ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د روزګان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په مرکز اړوند عمري بازار کې د تیرو 2 ورځو د سیلابونو له کبله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي ناسته کې د نباتي غوړیو طرحه په پرنسپ کې تایید او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت استازو ته دنده سپارل شوې چې دغه طرحه د اوبو او انرژي او صنعت او سوداګرۍ له وزارتونو سره شریکه کړي. یونیسف وایي افغانستان لا هم د ماینونو د شتون له کبله خطرناکه هیواد دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه پر چاودیدونکو توکو تر ټولو ډیر ککړ هیواد دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان او دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د دولتي رازونو د افشا په قضیه کې په 10 کاله بند محکوم شوي دي.